السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ډېرې غلاوې رد سوي دي. نو اوس په توبه څنګه کاږم؟ محترمه دا غلا چې ده په حقوق العبادو کې راځي. یو د الله حق ضایع کول دي، مثلا په لمانځه و، په زکات، په روژه و، په حج. په دې کې سړی بې احتیاطي وکړي. یو حقوق العباد دي، دا د بنده حق خوړل، مال خوړل. نو د غله خو هم په د حقوق العبادو کې راځي. کار څو توبه وکاږي چې د الله جل جلاله د بنده حق یې نه یې ورکړی، تر هغه وخته پورې دی مأخوذ دی. نو اوس ته که توبه وکاږي چې یا رب بیا نه کوم، نو ته به راولاړېږې د هر چا څخه چې دې پیسې وړي دي، که هغه در خبر دی نو خوار یې ورته دا مې وړي دي، جرم مې کړی دی، ما معاف کړه. که هغه نه دی در خبر، ته که خبر سي مشکل راته جوړېږي، په یو طریقه باندې یې ورکړه دا پیسې. که هغه هم نشي کولی، مثلا وس یې نه لرم، نو بیا دغه معاملات تر آخرته پاتېږي. په آخرت کې بیا د الله جل جلاله خوښه ده څنګه معامله به در سره وکړي. او که چیرې خلک ورکړي، مثلا تا داسې غلاوې کړي چې خلک یې نه معلومېږي او وس یې لرې، بیا تصدق علی الفقراء وکړه، فقیرانو ته خیرات ورکړه، په هغه پیسې ورکړه، په هغه نیت باندې چې ما دا د پلانکي دا غلا کړي وې، یو وخت مې د یو چا څخه غلا کړي دي، اوس دغه فقیر تور کوم چې په ورځ قیامت مې الله نه ونیسي. او که خلک هم در معلوم دي مثلا او پیسې هم لري، نو بیا خو ور یې کړه. که وایي ځین بیرېږم، پر یو بله طریقه یې ورکړه. طریقې اسانه دي ستا. او که چیرې یې وس نه لري، بیا نو تائب سه، بس پر سجده سه الله ته چې الله ما وبخښه. نو په ژړا ژړا که تر مرګه ورسېږي، په دغه بیره کې، په دغه خوف کې، بیا به الله معامله د رحم و د کرم در سره وکړي. او که تا دی چم وکړي چې بس غلاوې مې کړي دي، نو باره خلاص. باره نو خلک نه دي راخبر، خدای راخبر دی. نو خدای دې بیا نه بخښي، په ورځ قیامت به دغه خلک بیا ټول درته را حاضر سي. که دوی خبر نه دي، الله به خبر کړي چې دا یارجان خو ستې غلاوې کړي وي. هلته خو نو بیا نه پیسې سته نه بل شی سته، ستا نیکۍ به راواخلي دوی ته بیا ورکړي، د دوی ګناهونه به راواخلي تا ته بیا درکړي. ته به په ګناهو بار سي، باره به غټه غوټه در سره وي، په شا به دي دوژخ ته به د مابینځ ته به ورشي وسي. باره نو هلته یارجانه په دوژخ کې به خپل ټیم پاسوي. نو د توبې صورت دا دی، که وس نه لري چې بس تر مرګه پورې، تر هر وخته پورې به دا ستا په زړه کې یو داسې داغ پروت دي چې ناست یم باید تاسو وژړي چې یا ربه ما څه کړي دي، زه به څه کوم. زه خو په حقوق العبادو متهم یم، په حقوق العبادو باندې مسؤول یم. اوس خو دا حقوق العباد خلک دی نه بولي ولا لکه هېڅ شی. د خلکو اجرتي قاتلان راوتلي، چا ته 15 لک روپۍ ورکړه، ورته دیوبندي مړ کړه. هغه بیا اسرا د دې نه کوي چې دا ولې مړ کړه. دا پرون یو چا پوښتنه راسره کوله، ویل د اکا زوی یې راوژلی و، بیا مو یو چا ته پیسې ورکړې چې ورسه هغه مړ کړه، وار یې مو اخیستی. هغه چې ورلی، هغه مسې دغه نن اجرتي قاتل یې مړ کړي. نو اوس په دې خو زموږ غاړې نه یې بند. نو دا اجرتي قاتلان اوس هغه پیدا سوي دي. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 129، مباحث التوبه جلد نمبر 14. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.